kadrovano dostano, stilimaše za gotejam uszla zmaham karanu,在Yasmin Sarayao 的北京的百度 Shirkat Apollo Sanati Markasta Ragaliu, us smart Changa Dasi. Bicara wonki mutruna, yani bicara wonki taxi, varlar li. De bicara wonki mutar shakal adi mutar ta warta dei. Hoe de pamrara ne warzai dade chi de daga mutar para pasane barge, de radar yawa alla lagi de leda. 我要来说起这个拉达阿拉的这个木头的这个帕图嘎罗鲁巴维。mutar da mazal pabahirki da dagi alal lari da tsaruru huawu pa charchaperki trafiki halat perindalaishi. Us zaza sevel daga bicara wonki mutar sara aks akhri. Padaga mutarki da nana halat dasidi da da mashtrianu tsauki كلاچ مشتري دغه ځای کړی دغه موټر به د انلاین حکم لمخې حرکت وکړي ها اوس مونږ په دغه بیچارهونکي موټر کې ناست یو او چیرې څه او زما تر څنګ د دغه چلوونکي څوکۍ کې یو امنیتي ساتونکی ناست دی هغه د دې موټر چلوونکی نه دی او یوازې د مزل په ترڅ کې د احتیاط لپاره لوبوي ها اوس زمونږ د دې چلوونکي تاکسي مزل ژر پیل شي زه چې ټول مونږ سره واوسي او د دغه موټر د مزل بیچارهونکی مزل وګورو کله چې موټر د مزل په بهر کې تګ راتګ کوي په دغه برېښنایي پردې کې آنلاین نقشې طرحه کولی شي او د چلوونکي څوکۍ مخې ته داسې برېښنایي پردې کې د موټر حالات ښکاروي اوس یاسمین د حرکت حکم آنلاین ورکوي هاها ګورئ زموږ موټر حرکت کوي موټر په خپله روان دی دغه کارکوونکي د موټر تشرینګ نه دی نیولی اوس دغه موټر د بیچارهونکي سیستم تر کنټرول لاندې آزاد او خوندي حرکت کوي د موټر څوکۍ مخې ته پر برېښنایي پردې زموږ د حرکت نقشه ښکاري دغه آبي رنګ کرښه زموږ د تګ راتګ لاره وي اوس زموږ موټر عمومي سړک ته راغلی دی او په عمومي سړک کې له نورو عادي موټرونو سره یو ځای تګ راتګ کوي نن ورځ په همدې سړک کې موټرونه زیات نه دی دغه برېښنایي پرده ښکاري چې اوس زموږ د موټر سرعت د ساعت لپاره 8 کیلومترو ته رسیږي او اوس سرعت د بدلېدو په حال کې دی ګوري ځکه چې اوس مخکې خنډونه رامنځته شوی کله چې خلک بیچارهونکي تخنیک یادوي په ذهن کې یې لومړی د خوندیتوب پوښتنه راګرځي او امنیت ته لومړیتوب ورکوي څرنګه چې په داسې بیچارهونکو موټرونو کې د رادار سیستم
او بچراونکي سیستم ځای پر ځای شوی چې پر مارک یې بچراونکی موټر د تګ راتګ په بهیر کې ترافیکي حالات پیژندلی شي. که په سړک کې ترافیکي ستونزې رابندیز یا خطرناک حالت رامنځته شي نو د بچراونکي سیستم د انعکاس سرعت د خلکو په پرتله ډېر چټک وي او په ښه توګه ستونزه لرې کولی شي. اوس د چین د بیجینګ، شانګهای، ګوانګزو، شنجن، چونګچینګ په شمول کابو لسو ښارونو کې د بېچارونکي تاکسي سوداګریز سیستم کارول کیږي. د شمیرنې له مخې د 2022 کال تر درېیمې رابعې پورې د اپارو شرکت د بېچارونکي تاکسي سوداګریز سیستم کې د مشتریانو د سپارښتنو عمومي شمېر له 1,400,000 څخه زیات و چې په رانه کې یې دغه شرکت د بېچارونکي موټر د ترافیکي سوداګرۍ په برخه کې ډېر لوی خدماتي شرکت ګرځېدلی دی. ځاځی صاحب چیرې څه احساس لري؟ احساس خو دا دی چې په لومړي ځل په یو داسې موټر کې ناست یو چکر وهو چې هغه چلوونکی یا ډرایور نه لري، یوازې د امنیت لپاره یو کس دلته ناست دی، نور په اصطلاح ویلی شو چې په اتوماتیکه توګه روان دی. خو رښتیا ده چې په هغه سي چې مشتریانو ته خدمات په مهار کې داسې موټر کې دغه شان امنیت ساتونکی نشته او امنیت ساتونکی د شرکت د کنټرول په دفتر کې د آنلاین امنیت څاري. کله چې دغه شرکت دغه موټرونه د اپولو شرکت دغه موټرونه کوم ځای ته ځي نو له خپل دفتر څخه په آنلاین توګه هغوی تعقیبوي، څاري او همغه ځای څخه په اصطلاح ویلی شو چې چلوي. نو د دې موټر ډرایور نه لري، چلوونکی نه لري. دغه حالات پخوا مونږ په یوازې په فلمونو کې د فلمي نړۍ کې لیدلي وو، نو په رښتینې توګه مونږ پکې نه وو ناست او یا مو په دې نړۍ کې نه وو لیدلي. اوس د انسانانو په لاس ته هم دغه موټر ورغلی او خیالي خوب یې هغه د فلمي نړۍ خوب یې په حقیقت بدل شوی دی او اوس دلته ټول خلک له دې موټر څخه به په راتلونکي کې استفاده وکړی شي. مننه. اوس اشارې دیوه سور رنګ بدرېږي نو مونږ په دې ځای کې درېږو. دغه موټر د بېچارونکي سیستم او رادار آلې له لارې د اشارې دیوې د بدلون احساسولی شي. اوس مونږ خپلې موخې ته په خوندیتوب سره رسېږو. ډېر ازاد او خوندي مزل دی. بېچارونکي تاکسي په خدماتي سیستم کې مشتریان آنلاین د خپل موبایل فون په ځانګړي اپ کې آنلاین سپارښتنه ورکوي او سیستم به د دغه مشتری ته نږدې سیمه کې تش تاکسي پیدا کړي. ورپسې آنلاین خدماتي حکم تاکسي ته ورکړي. نو زما تر څنګ د دغه اپولو شرکت یو کارکوونکی شته، هغه په خپل موبایل فون کې د دغه اپ له لارې د آنلاین سپارښتنه د ورکونې بهیر راته وښیي. مشتری لومړی د خپل موبایل فون په ځانګړي اپ کې د بېچارونکي تاکسي سپارښتنه کوي. سیستم دغه ځای ته نږدې سیمې کې تش تاکسي پیدا کوي او بیا آنلاین خدماتي حکم ورته لیږي.